أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم أو بشك اشتد استاسو دپارا في الأنعام پو سارو کی لعبرتن خمخا عبرت نسقيكم منگسکو پتاسو باندې مما د حغسنا في بطونه چې د دې پخېټو کې دي من بين فرس ودمن پمینز د گندګۍ پمینز د سوټي او د وینې کې لبنن خالصا پي خالص سائغن چې مزیدار دي للشاربین د پاره د سکونکو مزور کون کی دي للشاربین سکونکو تا ومن ثمرات النخيل او د میونا النخيل د کجرو والاعناب او د انګورو تتخذون منه چې تاسو جوړوي د هغینا سکرن نشا ورزقا حسنا او خوراک خو روزی خو ان فی ذلک بشک پدې کې لآیتن خامخانه خدا لقوم یعقلون د هغه قوم د پاره یعقلون چې دوی عقل لري واوحى ربک او الهام وکړو ربستا ال النحل د شاتو مچایتا ان اتخذی دا چې ته جوړوا من الجبال د غروننا بیوتن کورونا ومن الشجر او د اوننا ومما يعرشون او لهغسنا چې دوی چتونه جوړوي ثم كلي بياخرا من كل الثمرات د هر قسم میوونه فسلکی بیا روانه شه سبل ربک په لارو د رب خپل ذللا چې اسانی دي یخرج من بطونها راوزی لخېټو د هغینا شرابون سخاک د سکلوسیز مختلف الوانه چې مختلف دي رنگونه د هغه فيه شفاء للناس په هغه کې شفا ده د خلقو د پاره ان فی ذلک بشک پدې کې لآیتن خامخانه خدا لقوم يتفکرون د هغه قوم چې هغه غور او فکر کوي والله خلقکم او الله تبارک وتعالى پیدا کړی تاسو ثم يتوفاکم بیا بمړ کی تاسو ومنکم او بعض دستاسونا من هغه سوکتی يردو چې ورګرځولی شي الى ارذل العمر د ډيري خواري عمر ته لکي لا يعلم د پاره د دې چې نه پوهیږي دی بعد علم پس د علمنا شيئا پسسیز ان الله بشکا الله تبارک وتعالى علیم قدیر پوه دی او قادر دی